درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په تاجکستان کې د بندې پاتې امیندوارې افغان پیلوټې کیسه. له هغه وروسته چې طالبانو کابل ونیو، د امریکا لخوا روزل شوي ځینې افغان پیلوټان تاجکستان ته واوښتل. د دغه پیلوټانو په ډله کې شامله یوه امیندواره پیلوټه اوس د خپل او خپل ماشوم د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغه امیندوارې پیلوټې له کابله د وتلو پر وخت د نورو لږ شیانو ترڅنګ چې له ځان سره یې وړي دي د زیږون د مخه کارېدونکي ویټامینونه هم نه دي هیر کړي. خو دغه 19 کلنه د خپل او خپل ماشوم د ژوند د ژغورنې لپاره چې لا زیږېدلی نه دی، له افغانستانه تر وتلو وروسته تر اوسه نه هم کوم روغتون ته تللې او نه یې هم کومه معاینه شوې ده. هغه ویره لري چې زوی به یې د تاجکستان په یوه لرې پرته سیمه کې یو زندان ته ورته ځای کې نړۍ ته راشي، چې د دې ترڅنګ د افغان پوځ 140 تنه نور پوځي پرسونل هم پکې ژوند کوي، چې زیاتره یې نارینه دي. دوی ټول د افغانستان له شمالي پولې اوښتي ول او اوس هلته په یو سناتوریم کې ساتل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه پیلوټي چې په اړه یې لومړی راپور رویټرز خبري اژانس ورکړی و، په خپلو لومړیو څرګندونو کې ویلي ول زه خپل ماشوم ته زیاته اندېښنه لرم. هغې ویل په داسې حال کې چې د ماشوم د زیږېدنې وخت مې د نومبر میاشتې په نیمایي کې اټکل شوی دی، د خو تاجک چارواکو مې دا غوښتنه چې روغتون ته نږدې یوې سیمې ته مې انتقال کړي نه ده منلې. هغې زیاته کړې دوی راته وویل نه، چې کله دې د ماشوم د زیږېدو وخت را نږدې شو موږ به دې روغتون ته انتقال کړو او بیا به دې بیرته دلته راولو. دا او ورسره مل د پیلوټانو ډله له کابو 2 میاشتو راهیسې د متحده ایالاتو له لوري د انتقالېدو په هیله په تاجکستان کې ورځې او شپې سبا کوي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس دغه کار لا نه دی ترسره شوی. دوی وایي چې تاجک چارواکي ورته د انتظار کولو لارښوونه کوي. تېره اونۍ د کانګرس په استعمامیه غونډه کې لوید ایسټن په مخاطب کولو سره د جمهوري غوښتونکو استازي ایسټن سکاټ له تاجکستان څخه د دغو پیلوټانو د رایستلو په برخه کې د ځنډ په هکله ناهیلي څرګنده کړې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.